په کابل کې د عامه روغتیا وزارت د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ د تشې ډکول د مور په شیدو د تغذیې ملاتړ د ټولو لپاره تر شعار لاندې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. په دې مراسمو کې د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو، د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر ریاستونو رئیسانو، د یونیسف او خوړو نړیوال پروګرام استازو ګډون کړی و. په دې پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقانی د خپلې وینا پر مهال د مور شیدو پر اهمیت او ماشومانو ته په ورکولو ټینګار وکړ. هغه ماشومان چې د 2 کالو څخه د کم عمر لرونکي دي په اسلامي شریعت کې ماندې هڅول شوي دي چې خپل ماشومان په خپلو شیدو سره تغذیه کړي او د مور په شیدو د تغذیې په برخه کې نړیوال لارښودونه او کتابونه هم د برخه ډیره اړینه بولي. په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا انسټیټیوټ کې یو شمېر هغه میندې چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له امله بستر دي وایي چې دوی پوهیږي ماشومانو ته د مور شیدې ډېرې ګټورې دي، خو زیاتوي چې دوی تر 6 میاشتو زیاتې شیدې نشي ورکولی. لور مې په خوارځواکۍ اخته سوې ده او دغه راز اوس د نس ناستې ناروغي هم لري. خپلې شیدې مې تر 6 میاشتو پورې ورکړې، نورې شیدې مې نه درلودلې چې ور یې کړم، وچې شیدې مې ورته شروع کړې. زه وایم هغه میندې چې شیدې لري باید خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي، ځکه چې هیڅ نورې هر ډول شیدې د مور د شیدو ځای نسي نیولی. زما لور 6 میاشتنې ده، کله چې پیدا سوې په خوارځواکۍ اخته سوې، ځکه خپلې شیدې هم نه دي خوړلې. ستونزې لرو، اقتصادي ستونزې مو هم زیاتې دي، نو څه کولی چې په بیه ورته شیدې واخلو. اوس دا دی 8 ورځې کېږي چې دلته بستر ده، ډېره خوارځواکې ده. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا انسټیټیوټ یو شمېر ډاکټران وایي چې ماشومانو ته د مور شیدې ډېرې زیاتې مهمې دي. دوی وایي هغه میندې چې روغتیا لري نه باید دا بهانه وکړي چې شیدې کمې دي. اصلا دغه مفکوره زه نشم قبلولی چې مور وایي چې زه شیدې نه لرم. دوی مشکل چیرته دی؟ مشکل د دوی د شیدو د کموالي دلته دی چې ته تبلیغ لاندې راځي، دوی پوډري شیدې ماشومان ته ورکوي. مثلا زه مثال ورکم، 3 ځله خپلې شیدې ورکوي، 6 ځله پوډري شیدې. دغه 6 ځله چې پوډري شیدې ورکوي د مور تای د ماشوم د خولې په واسطه نه کش کېږي. دغه عکسه باعث د دوی کېږي چې شیدې د مور کمې شي، ورځ په ورځ دغه غټېږي. په 1992 میلادي کال کې د اګست لومړۍ اونۍ د مور په شیدو د ماشومانو د تغذیې په نامه نومول شوې چې هر کال د مختلفو هیوادونو د روغتیايي بنسټونو لخوا نمانځل کیږي. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.